اوكي دو قيوم كم ځای باجوړ کې کوم ځای باجوړ کې جلوان باجوړ کې جلوان ها دا څه مسله ده څومره چاره شوی دا تقریبا 15-20 ورځې شل ورځې نشي خبره ده شل ورځې دا چاره شوی شل ورځې شل دا چاره ده او هم لیوانو شکل کې دا بس هم چاره هم لیوانو ټیک شو اوس موږ دا ګورو چې په دې باندې څه اثرات دي چې په دې باندې څه اثرات دي ورشي دا په حکم سره ان شاء الله باندې زی ټیک شو بیماری په دوه قسمه ده په څو قسمه دي بیماری په دوه قسمه دي یو بیماری ته جناتي بیماری دي چې هغه نظر دی سحر دی او جنات یو بیماری ډاکټري ده چې کوم په ډاکټر په ټیسټ کې لږه ډاکټري په ټیسټ کې نه هغه جناتي بیماری څه بیماری الله داسې بیماری نه لري کړی غیر په الله علاج نه لري کړی بهتر علاج قرآن دی سره زموږ علاج قرآن باندې د تعویذ نشته غیر طریقه تعویذ دا خو جو تعویذ باندې اچوتا صحیح موږ علاج قرآن باندې صحیح ٹھیک شو اوس موږ ګورو کنه خبرې کولای شي خبرې کولای شي خبرې کولای شي ده خبرې کولای شي وای کلمه ویل شي نشي چاړه ٹھیک شو دا څومره چاړه شوی دا 15-20 ورځې 20 ورځې چاړه شو الحمدلله جبل اول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا نور السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذو القوة المتين يا راحم الساكين اللهم اشف أنت الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الكاسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله. بدل چې کوم جن ناشته د الله په توفیق باندې د الله په حکم باندې دا یو ټول جبه کولاوي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والنذر ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد إلا خسارة والذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم ننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول تاسو الله. څه جنت ناصر تاسو کله به ناصر تاسو په دغه څه ډیوټي ده ها مانځه ته راپره دي کون نه باندې کړل کوونه باندې کړه کاروبار نه کاروبار باندې نو بچو مچو هر سنه باندې بچو باندې کور تاسو په خپل ناس کې چا په کې نه ولې مونږ کې نه ها زه تاسو ته الله ته دعوت وکړم
چې د جنات او د انسان او د پیدا کولو مقصد د الله عبادت او بندګي اما خلق الجن والانس الا ليعبدون انسانان او جنات الله د خپل عبادت او بندګي لپاره پیدا کړی کوم جنات انسان چې الله پاک په عبادت او بندګي راشي الله پاک کو ته چیر سکون راحت عزت او د خوشحالۍ ژوند هم په دنیا کې هم د من نه پس ورکړي کوم جنات چې د الله نافرمانی کوي ظلم کوي زیادت کوي شرک کوي کفر کوي الله پاک په دنیا او آخرت کې ناکام کوي دا خیرت ناکامي څه شي نه چې کوم جن یا انسان جهنم ته لاړ بس دا پوره ناکام شو که جهنم نه یو جن یا انسان دنیا ته راوستل شي دنیا یې ورکه سمله شي دی ورکه بخو شي دې لپاره الحمدلله غیر به کېدل د پاره تاسو کوم جنات ناسي شیطان مو جوړوي سم جوړوي او په اخلاص کلمو چې تاسو الله کامیاب کړي او استاد د شر نه الله دا وساتي او د په شر کې او د په بیماری کو تاسو انساني او قیامت او الله جل شانه تاسو په دې باندې عذاب نه درکړي او تاسو همیشه لپاره اخلاص په اخلاص کلمو چې الله ټول ګرهنو مار کړي کلمه تیاري کلمه په اخلاص وای اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله الا الله إلا الله واشهد أشهد ان محمدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله جبر مكمل كلها قلت سير تفتيخ بلوغي جبر كلها جبر شام جبر كلها جبر مكمل تكشي جبر كلها زرد تبش زرد ولا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول وصل سيدنا كلها صبر طول بدل يسار خطر لي طول بدل كلها شاب زرد شاب كم زمان أفراد غير ود الشاب شو ما عليك بتوزن زرد هذا شاب زرد شاب بيزر مرة روان الله تبيشير روان قبر قيامته روان حشر روان زرد وده الجنات ده شيطان نختار الله إذا حق وسجد ده عشان تقبل عذاب ملائكة نختار إذا طول حق السجد الله نختار الله حق وسجد تتجرب المقامل كلها شيء زرد الشعب وزي زرد تكشف وصل شيء صحيح شيء مكمل سجن شو وزي شو بعدين إيشانا بيدك ده لا أنا بيدك ده هذا يو الله شاب طول بدك فلان شاب توك شاب وزي زرد تكشف نصوم غير بماء تقريبا يدرك هذا أدرك الماء شو قلنا نستأصله رزوي وتكشف أفتك تاسونا ده عبد القيوم ترى كم ده سباجي ولا باجوړې تا څه څه تکلیف ولو ما تکلیف دا چې یو خو دې جوړونو تا کا اوس جوړ راځي نه جوړ نه کی بل دې مې دې باندې تنور کې بچاو نه شو براولې کاروبار ته مې ډاډه نه لګېدل کور نو سارا د کور ته مې ډاډه بشو مې چوتې ست نه لګېدل کلمه باندې مې جبه بنده و تا پلاش ته بوسکو او اوس ته مو شي کالو کا دغه کتره پر دې جنمال باندې چې ته مو ستوري شي کله ځان شي کولای کوم چې جنات نه ورې ته وګورې دې باندې ته اوس مو ستوري شي دغه کتره پر لوګا وی جنات دې اوس ګوسته ده دې دغه کتره پر لوګا چې مخکې تا بولانو کوش نه دې خپل کې مې فرق اوس ته اوس ته الټون په خپل کولای شي تمام خبرې مې که خدای بخیر ما څه چې جواب ما ته کې بل جواب باندې ډبا باندې نو باندې وشه اسه کولا کو چمو جنګ نه باندې دیو چې باندې کې روان دا نه بکوي بس بکوي ټول نه بکوي شابه نه بکوي نه بکوي دیو باندې کې باندې شل کوي شابه ايش ولا بکوي چمو کې شي شابه نو باندې کولا چې جمو مو ځای شابه يدي په ماده کې دا چل کیسه ولا يدي په ماده کې دا چل کیسه موږ کې دا پیدا چل کیسه به ته دې مونږه سره څه اوس په علاج کوم الحمدلله وکړي دې چې دا جناب ته موږ کې بګه ما څنګه په لاس ور دي څه کو
ها دا و چې موږ ما ته نه پرېږدو سره پرېږدو چې کله موږ کوي داسې دي بل له دنه چغې وباسي څه باسي اوس په هغه چغې دي دي چې دا موږ کوي په نامه لاستل موږ لاس شاته وړو څه وړو نه بدلته دا موږ ما ته نه پرېږدو سره پرېږدو داسې موږ کوي الحمدلله ټول به ولګو دا شکوم دا د الله په توفیق به ان شاء الله قرآن شفا څه ټیک شو تعویض ما ارسل دريك ده مش ده طيب وتناسب ان شاء الله صار بس بدأ بصير ملزم كل شيء في كل شيء ده في بيت ملزم كم سبب لا بتوفيق سبب ده ملزم كل سبب كل شيء ده لا سيد بريداس دور لكم الحمد لله ملزم كي أسبب كي شديد بيستكي أغوص ما دخيله شنو كده ديوتي ده شرط والسلام عليكم سټه ودی خونی وره سینه وره سټه ودی وره دغه ته ته سټ نه پری سبي سټ سلام غو دی خو ته نه پری کولا ورس ټول بدل کو کړه څه کړه سو کار ډاکټر راځي تقریبا درې کاله پر دې چې موږ ډاکټر راځو الحمد لله لازم تختار ان شاء الله سوي ودا کوم جن جناس ته الحمد لله د ته ما چې ته بالکل مازه ته پرې چې تاسو اصل ته خلکو ته پته وري چې الحمد لله جنات ته دا طاقت ورته پس ودرې کوم جن چې برات خبر دی څنګه پړې کوم جن چې په مازه کې دا کوي تاسو په څو کسانه مازه ولا تاسو ورو کسانه تاسو بالکل داسې کولای شئ چې تاسو مو صحیح وکړي د ته پرې تاسو پرې چې اصل موږ چې پته وي چې خلکو پته جنات الله دا طاقت ورکړي څو ورکړي الله قرآن الكريم في فرمائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ياد كي زمان بندد أيوب عليه السلام حال كل شيء زمان برياد وكو شيء الله الشيطان طرفنا ما تبدلني بماري أو ما نقصان سلسلة دل الله دا طاقت الشيطان سوكو أغفره الله فرمائي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وكان من الجن الله فرمائي شما كذا آدم علیه السلام ته کله مې پیدا کړو ما ملائکه ته حکم وکړ چې د سجده وکړي ټول ملائکه سجده وکړه لیکن شیطان او کار من جن دا پیریان نو تاسو په صحیح موضوع کې او کړی شته کړی په منځ کې بس بیا موږ ته کړه تاسو په اثرات وکړو صحیح شي اثر کولا چې صحیح موږ کې شي لاس په خپل ونه کړو په جن چې کوم الحمد لله الله واشتاق کاری نه څنګه کاری دا شتا دا شم الله جل شانو اشتاق کاری نه ورشي ملائک شتا کاری نه ورشي د قبر عذاب چې کوم نه اشتاق کاری نه څنګه کاری او د جنت چې کوم نو د قبر کوم خوشالیان دي هغه شته کاری نه څنګه کاری دا شان دا لکه چې دا پیری حق دی او شتا او الله وی سړي دا شان الله او الله څخه چې ټول حق دی دغه دې بمعنى مطلق اخرت عبادت واضح ده الله جل وعلا الله الرسول ده خبرنا من مطلق عبادت واكيد حق وسجد شيء الله حق ده النبي حق ده خبر يعني تيجي شو يلو في المسكين ده جنب بيقول بيقول دوی چې سلو کسان په ځان په مازه ډیوټي اسو موږ مازه زکو سو نو دا کو ټیک چاټ دا الحمدلله الله داسې بیماری نه پیدا کړی چې هغه په الله علاج نه پیدا کړی لا علاج بیماری الله نه پیدا کړی کوم بیماری چې په ټیسټ کې نه هغه ډاکټري بیماری نه سړي هغه جناتي بیماری هغه د سحر بیماری هغه د نظر بیماری صحیح هغه جنات بیماری شو الحمدلله تاسو ته الله د وحدانیت دعوت وکړو ان شاء الله تاسو خوش قسمت ان شاء الله دلته کې راوستي چې تاسو ټول په خلاص کړئ مو وایي څه وایي او د جهنم نه بچو جهنم کلمه تیاری وایي کلمه ځنه ولا ما جو تاسو تکلیف ورسي تاسو وته تاسو تکلیف درکم د الله په کلام تاسو ورسي درشي ټیک شو خوشاله ستړي مو وایي ډېر زر مره روان دي ډېر زر د الله څخه پیښه او ډېر زر قبر قیامت روان دي وایي کلمه استاد خیر وایي ها وایي کلمه
وهي كلمة دي سنة جنات هذه الحمد لله لا في من سبحانه وهي كلمة وهي كلمة هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد طول كلمة وهي رسول شو الله لا جنات إله إلا الله محمد رسول الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول طب شايته الله شو طول هذا شايته جوت رازي قسموا خي والله والله فلا تلا بالله بالله جمود الله فذات قسمي بند الله فذات قسم صديق كسر وجوه ديك استبس جوت نرازو يا كمان قتلالو يا من الله حلاكي من فمن الله الله قهري فمن الله غصي أو فمن الله لعنتي من الله نالتي شهادة واسعة بدل النور تكيوت كده شهادة واسعة بدل النور شهادة وشهادة بدل ها أنا ولا قافة قاش أنا ولا تو شهادة بدل النور ها لا قلت له وني تيوش النور أنا وني شهادة واسعة تو بدل النور كذا تو بدل النور سيبطلهم إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد الرقية الشرعية مجموعة تعنى بعلاج مرضى العين والسحر والمس من خلال آيات من كتاب الله عز وجل تواتر تخصيصها لهذا الشأن وذلك بصوت فضيلة القارئ الشيخ أحمد بن علي العزمي. نسأل الله أن يكتب لهذه الرقية قبولا وشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع الحرف الأول وهو بعنوان صور وآيات متعلقة بالرقية الشرعية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بالقوتك الحمد لله صلاتك بكسر كربات البلدي بچو خو چاټی کړی ټیکور سو کړی ماټی کړی ماټی کړی ما ته ستانه ایست کی سچ کې الله کی او دا الله کلام شفا وا چې قرآن شفا ورنګي چې قرآن شفا ورنګي اگر الله شفا نه ورنګي الله تاسو د مې نه راځي په الله علاج راځي بيحتاج علاج قرآن سره بيحتاج علاج سره لپاره شفا رحمت هذا كافرون لپاره خساره سره تشوف هذا